د پکتیکا ولایت میرمنې وایي چې په دې ولایت کې له یوې خوا د کلتوري سیمه ییزو ستونزو د پوهنې د ریاست د نه پاملرنې له امله زده کړو ته لاسرسی کم شوی، له بل اړخه حکومت باید د میرمنو د اقتصاد ښه کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه په لار واچوي. په داسې حال کې د دې ولایت میرمنې یادې غوښتنې کوي چې د ښځو چارو د ریاست د مسؤلینو په خبره په روان کال کې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي او جبري ودونو له امله تر 15 پورې د ځانوژنې پیښې ثبت شوې دي. پکتیکا کې 2 تنه میرمنې وایي چې په دې ولایت کې د میرمنو په وړاندې ګڼې ستونزې او ننګونې پرتې دي. هغه زیاتوي چې له یوې خوا د کلتوري او سیمه ییزو ستونزو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري، له بل اړخه هغه نهادونه او بنسټونه چې د میرمنو د ظرفیت لوړوالي په موخه کار کوي دي ولایت ته پاملرنه نه ده کړې. یا د میرمنې نیوکه کوي که د میرمنو په برخه کې پروژې تطبیق کیږي هم هغه د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته ورکول کیږي چې دلته د کار لپاره نه بلکې د پیسو د ترلاسه کولو په موخه راځي، خو د دې ولایت اوسیدونکو ته په دې برخه کې پاملرنه نه کیږي. د سرچینې په خبره چې حکومت او د ښځو په برخه کې همکاري ادارې دي د میرمنو لپاره د حرفوي زده کړو، قالین جوړولو، کورنۍ باغچې، د چرګانو فارمونه ورته نورې پروژې پلي کړي چې د دې ولایت میرمنې په خپلو پښو ودرېږي. په پکتیکا ولایت کې خو زیاتره میرمنې چې دي د سواد کچه ټیټه ده، د دې لپاره مثلا قالین بافي، خیاطي، د زراعت د طرفه اوس ورته کورنۍ باغچې ورکړل کېږي، د چرګانو فارمونه دي په دې کې ښه کار کولی شي، ځکه دوی په کورونو کې چرګان هم لري، خیاطي هم کوي او داسې د لاسي صنایع دوی لاسي صنایع خرڅوي، خپل اقتصاد پرې قوي کوي. پروګرام د پکتیکا ولایت د ښځو لپاره ډېر مهم و، ځکه په دې خاطر چې د پکتیکا ولایت ښځې تعلیم نه لري، نو په دې برخه کې هغوی اقتصادي پروژو ته ډېر ضرورت لري. پکتیکا کې د ښځو چارو رئیسه بي هوا خوشیوال په دې اړه وایي چې د پخوا په پرتله د میرمنو په برخه کې پرمختګ شوی، خو لا هم ګڼې ستونزې پرتې دي. هغې ویل د نجونو زده کړې، میرمنو ته ځانګړي پروګرامونه، سیمه ییز دودونه، د ښاري ژوند نشتون، په دولتي ادارو کې د ښځو کمښت، کورنۍ تاوتریخوالی هغه څه دي چې د دې ولایت د میرمنو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. بي هوا وویل چې پکتیکا کې په تیر کال کې 15 د ځانوژنې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، خو د ناامنۍ او طبي لابراتوار د نشتون له امله یې پیښې په سم ډول نه دي څېړلې. مشکل اساسی که ما در ولایت پکتیکا داریم معلمین مسلکی ما نداریم، خیلی که اسیجه خود مردم علاقمندی ندارد که دخترای خود به مکتب ببرن. این مشکل ما در این مشکل دچار هستیم با وجودی که آگاهی هم در ارتباط داده شده و طوری که آگاهی داده شده و قسم نشده. د پکتیکا ولایت د پوهنې تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد وایي چې پکتیکا میرمنې د زده کړو په برخه کې کلتوري ستونزې لري، خو دوی دې برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. هغه ویل چې اوس هم د پوهنې ریاست له لوري بیلابیل پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي. نوموړي ویل چې پکتیکا 361 ښوونځي لري چې 9 د نجونو دي او پکې 1910 نجونې زده کړې کوي. پکتیکا په هغو ساحو کې چې پخوا هلته د نجونو د زده کړې لپاره هېڅ زمینه سازي نه وه سوې، هېڅ توجه نه وه سوې، هېڅ کار نه وه سوی، چون هلته اوس دا پروګرام شروع ده، یعنې 2 کاله مخکې نه و سوی دا پروګرام. مثلا یو مثال یې ښه مثال تاسو وګورئ، سږ کال د یوې کومې پکتیکا ته نوې راغله چې 80% یې موږ 19 ښوونکي او همداشان 19 شاګردان جذب کړي، دا د موږ لپاره یو ژوندی مثال ده. د یادونې وړ دی چې اوس هم پکتیکا کې د ناامنۍ له امله 4 ښوونځي تړل شوي دي.